بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، والبغوي في شرح السنة بحوالة المشكات. قدرمون عزتمن نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مؤمن د ایمان نخ څه خودلی، علامه څه خودلی چې ته مؤمن په څه باندې پیژندلی شي. یو سړی په خپله چې ځان سلفي کوي چې زه په څه مؤمن یم. کله کله یو عادت په انسان کې وي خو سړی پې نه پوهېږي چې ما کې دا عادت، نو دغه میزان او تله کې او ترازو کې چې سړی ځان واچي نو پته ورته لګېږي، معلومات ورته کېږي. رسول الله سلام فرمایلي مومن به نشي یو د ستاسو، د ایمان والا به نشي یو د ستاسو حتی تر هغه وخته پورې یکون هواه چې شي خواهشات ته د زړه چې څه غواړي هغه شي تابعا تابع پیراو لما د هغې دین جئت به چې ما راوړی. کوم دین چې ما راوړی نبی علیہ السلام فرمایي کم قرآن کریم چې ما راوړی، کم سنت او طریقې او حدیثونه چې ما راوړي، چې د دغې څوک تابع شي پیرو شي، د زړه غوښتنې هغه د دغې تابع دي، نو دی مؤمن دی. او که دی د خپل زړه غوښتنې د زړه خواهشات هغه د قرآن تابع نه کړي، زما د سنت و طریقو تابع نه کړي، نو دا مؤمن نه دی. ټول سمندر په څومره وړوکې یوه جمله کې ځای کړی چې ته غم ښادي واده او مړی د الله تعالی د کتاب د پیغمبر د طریقو موافق نه کړي. د حکومت چلونه د حکومت اداره د الله د کتاب د پیغمبر د سنتو د طریقو موافق نه کړي. خوراک سکاک کپڑے د الله د کتاب د پیغمبر د سنتو د هدایتو او طریقو موافق نه کړي. دوستی و ملګرتیا خپلوي د الله تعالی د هدایتو موافق د پیغمبر طریقو موافق نه کړي. تجارت و کاروبار، سیاست دا د الله تعالی د کتاب د پیغمبر د طریقو د هدایتو موافق نه کړي. نو دغه سړی دغه ملت او دا قوم مؤمن نه دی. اله به دا قوم دا ملت او دا سړی هغه شي مؤمن شي، د ایمان والا به شي چې د په دې خپل ژوند کې په دې خپله زندګۍ کې چې څومره کارونه د ده زړه غواړي او د ده خوښ دي هغه کارونه د الله تعالی د کتاب د قرآن مجید د هدایت موافق
نشي د پیغمبر علیه السلام د طریقو موافق نشي نو دی مؤمن نه دی او که د دغې موافق دی نو دی مؤمن دی اوس خو دنیا کې داسې یو بدبختي راغلې بدقسمتي راغلې چې د حکومت چارې د سیاست چارې او د خلکو سره د تعلق او د علاقې جوړولو چارې د کاروبار او تجارت چارې هغه د هغې قوانینو د هغې فرامینو د هغې خبرو موافق جوړوي برابروي چې هغه انسانانو جوړې کړي پارلمان جوړې کړي شورا جوړې کړي یا د ځینې خلکو مزاج جوړې کړي نو د هغې سره یې برابروي نو نبی علیہ السلام څه وفرمایل چې دا مؤمن کېدی نشي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته